بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمون موضوع simple present tense یا د حال ساده زمانه ده. اول د دې په تعریف باندې راځو چې دا د definition څه دی. وی is used to show regular and habitual activities. دغه زمانه کې چې د هغه کارونه راځي چې هغه په روزمره شکل او یا عادتي شکل سره موږ ترسره کوو، نو هغه ټول د حال ساده زمانه یا simple present tense کې راځي. نو اوس پوښتنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې د سمپل پرزنټ ټنس جملې وپېژنو یا سمپل پرزنټ ټنس جملې څنګه جوړولی شو. دې لپاره چې موږ یو څه سټرکچرز او ساختار او جوړښتونه لرو چې دغه سټرکچر باید موږ ځان پوه کړو. نو دغه سټرکچر څخه اول سټرکچر چې دی موږ سره افرمیټیو سینګولر سټرکچر دی. سمپل پرزنټ ټنس سټرکچر چې دی د دې دغه زمانه نسبت نورو زمانو ته لږ مغلق او پیچلی دی. نو راځو اوس دې باندې خبره کوو چې څنګه موږ کولی شو چې سمپل پرزنټ ټنس جملې وپېژنو یا څرنګه کولی شو دغه جملې موږ خپله جوړ کړو. اول راځو افرمیټیو سټرکچر کې. افرمیټیو سینګولر سټرکچر مثبت جملې چې دي یا مثبت سټرکچر چې دي یا مثبت جوړښتونه چې دي دا موږ په دوه برخو ویشو. یو چې دی سینګولر دی بل پلورل دی. اول راځو موږ سینګولر ته راځو. سینګولر کې اول سبجیکټ دی. سبجیکټ کا مطلب سبجیکټ پروناؤنس دي. I, you, we, they, he, she دا مطلب دی. سبجیکټ کې مثال he, she, it پلس سینګولر ناون. سینګولر ناون هم کې راځي. بیا ورسره پلس ورب اضافه کوو ورسره پلس اس ای اس آی اس او پلس کمپلیمنٹ. دغه سټرکچر کې موږ ویلي چې په دغه جوړښت کې موږ د ورب سره اس ای اس او یا آی اس اضافه کوو چې دا خپل شرایط لري. شرایط دا دي چې که چیرې یو جمله په هی شي اټ یا سینګولر ناون باندې شروع شوي چې همدغه ته اشاره کوي، همدغه سټرکچر ته اشاره کوي. دغه ټول شرایط چې دي هغه ټول دغه سټرکچر یا دغه جوړښت پورې اړه لري. که چیرې یو جمله په هی شي اټ یا سینګولر ناون باندې شروع شي نو د ورب یا فعل سره موږ په مثبتو جملو کې اس ای اس او آی اس اضافه کوو. اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې موږ په کوم حالت کې اس لګوو، په کوم حالت کې ای اس لګوو او په کوم حالت کې موږ آی اس اضافه کوو. اول په عادي حالت کې اس اضافه کوو. په عادي حالت کې چې کله مثال په سمپل پرزنټ ټنس کې زموږ جمله په هی شي اټ او یا سینګولر ناون باندې شروع شوې وي یا شروع شي نو هغه سره موږ اړینه خبره چې باید موږ سره د فعل سره اس ولګوو، لکه کلینز، ایټس، رایټس، ریډس او داسې نور. دوهم که چیرې ورب یا فعل په وای باندې ختم شوی وي، مثال دغه فعل اخرنۍ کلمه وای وي او د وای څخه مخکې تورې کانسونټ وي، دلته یو بل شی دی. که چیرې د وای څخه مخکې بل تورې چې دی کانسونټ یا چوپ تورې وي نو د وای پر ځای آی لیکو او ای اضافه کوو. لکه مثال study چې معنی یې مطالعه کول دي. study ګوره په وای باندې پات شوی دی نو وای څخه مخکې چې دی موږ سره ډي راغلی. ډي خپل کانسونټ دی. موږ د انګلیسي الفبات او انګلیش الفبet ریلیټډ چې دي هغه موږ په دریو کټګوري باندې ویشو چې یو واولز دي یا او بل چې سیمي واولز دي او بل کانسونټ یا چوپ توري دي. چې واول معنی نه اواز لرونکي یا غږ لرونکي توري دي چې ټول پنځه دي ا ای آی او یو. دې باندې خو ان شاء الله تاسو پوهیږئ. بل کانسونټ دي بل چې دی مثال سیمي واول نیمه واول دي ډبلیو او وای او باقي پاتې ټول 19 چې دي هغه ټول کانسونټ یا چوپ توري چې ټول انګلیسي الفبات ټول شپږ دي. نو دریم شرط کې موږ دا وایو که کانسونټ نو ګوره دلته که چیرې همدغه دا دواړه شرطونه یو تقریبا سره ورته دي. که چیرې هغه فعل په وای باندې شو په د وای څخه مخکې دغه کانسونټ نو بیا د وای په ځای آی لګوو او بیا یې اضافه کوو. خو که چیرې کانسونټ نو او واولو بیا په دغه وخت کې صرف اس اضافه کوو بس. لکه مثال سټې مطلب پاتې کېدل، معنی یې پاتې کېدل دي او سټې چې دی په وای باندې شوی دی خو د وای څخه مخکې دلته موږ سره واول دی نو په دغه حالت کې بیا موږ خالي ورسره اس اضافه کوو. څلورم شرط که ورب یا فعل په دغه تور باندې اس ډبل اس ایکس سی ایچ اس ایچ او زد په تور ختم شوي نو بیا موږ په دغه حالت ورسره ای اضافه کوو. لکه فار ایگزامپل fixes, that in which he fixes cars every day.
goes, he goes to school every day. No kachiri jumla pa he ma shu ya singular noun bani pe am majbur chida filsa yes that's go wa surati chisa jumla go ma shu ya teaches. No da am te ishara ki razu wapas da structure da जोड़त razu da ki mung sara mata stu virchi work sara s yes I yes logo obey complement या जमले तकनीकों के तस्बूर से मिसाल को पकम शरायत के पकम हालात को एस एस या आई साथ कवर शो लगा उस रद्दू मिसाल था द सब्जेक्ट नंबर हीरा निसु ही द देव कुछ दे द जोड़ खत्म शो ब्या फिर के गो गोरा ही गो ब्या हम मजबूरी जे एस या एस लगो वसा का मखादिक बे यो दाना लगाओ यो वसा यो दाना लगाओ या बे एस लगो या बे एस लगो या आई एस लगो चाहूंगा चे हम के टूल वरस के पकम हालत में एस लगो रे शो पकम हालत एस पकम हालत आई एस उस दा गोच दे ओ वाय आशवे दा फेल नो दे सरम गोच दे एस लगो दे चिंग वेलु कचेरी अब फेलु ने चिप एस डबल एस एक्स सी एच जेड एस एच ओ जेड माय फ्लैशवी नो अब सब हम एस लगो नो ही गोस टू स्कूल एवरी डे हागा हर वरस मतलब दी नो दा बल माता से पद स्ट्रक्चर क्यों सिंगुलर नाउ यो पद का मसला है कचेरी जुमला पद वाली शुरू वहां हम दा उसूल दी अंतर कवानीन बैत बनदर तुनिसी और कचेरी सिंगुलर नाउ यानी यो दूंगी यो फर्द यो ना फर्द मिसाल अहमद काला पर हम चले बैत एस एस आई एस बैत फिर सर अव्वल को लेकिन मिसाल अहमद स्टडीज इंग्लिश एवरी नाइट अहमद हर शब्द इंग्लिशी मुतालिक है उस रजू अफर्मेटिव प्लूरल स्ट्रक्चर का रजू यानी मुस्बत साख्ता है जोड़ आम जमा द ही शेड खबर अखलास शा मुंगो सब्जेक्ट नॉन चेक लूदी आई विदे ही शेड बदल जमाने मामलातिया और कॉम्प्लेक्स वाले या ते चलते हम अंदर दे छी बदल जमाने के मिसाल मुंग द आई विदे ला पर अलग स्ट्रक्चर लो या अलग साख्ता रो जोड़ करो और द ही शेड ला पर ते मुंग अलग स्ट्रक्चर या साख्ता लो चलो मिसाल मुंग सिंगुलर कोई उस प्लूरल या जमा कर और दी के हम हमारा सब्जेक्ट का मतलब आई विदे सब्जेक्ट नाउन सी आई विदे प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन मतलब प्लूरल नाउन थे यानी दोनों होना यानी दोनों ज्यादा होना द्रेस अलो दिया अगर वर्ब लगो और दिया कंप्लीमेंट पूरा तो वर्ब सारा इस यस आई एस न लगी पदे खातिर न लगी इसे किचन तो जुमला जो मुझे पश्चिम में शुरू की आई विदे या प्लूरल नाउन से शुरू की द एस एस आई एस द मसाला सिर्फ चले अगर अपन लिखिंग स्ट्रक्चर में अलग अगर देख पूरे देख चले मुझे वर्ब या फिर सर एस आई एस न लगा बस ये बात तो दोनों फर्क है बस एग्जांपल दे गो टू स्कूल एवरी गुरु तुम मुझे बहुत सारे एस आई एस न लगा जैसे कि तुम जुमला छे पछे में शुरू तुम जुमला छे दे में शुरू है और कचेरी पर यूवी दे पे यूवी में शुरू बिया हम चेंगे एस आई एस वसर न लगा बल प्लूरल द प्लूरल ऑफ प्लूरल नाउन अहमद एंड महमूद स्टडी इंग्लिश एवरी नाइट अहमद और महमूद परस्पर इंग्लिश पढ़ते हैं उदा सिंपल प्रेजेंट टेंस और इंशाल्लाह हम बल वीडियो द सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव और इंट्रांस स्ट्रक्चर या साख्ता